مکتوب نمبر 251 د حضرت سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري فضائل او په دې باندې هغه مرتب کیدون کی کمالات او دې سره مخصوص مراتب په دې بابت کې دا مکتوب لیکل دی. الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد د آخرت نجات او همیشه خلاصي د سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمال تابعداري باندې موقوف دی چې ظاهری باطینی کمال تابعداري د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حاصل شو د سړی د دنیا او د آخرت د عذابونو نجات مومي. د نبی علیہ السلام د سنت د تابعداري د وجنه انسان د محبوبیت مقام ته رسي چې بیا د الله د سره مینه پیدا کی او د نبی علیہ السلام د کمال تابعداري د وجنه تجلی ذاتی سره مشرف کی او د رسول الله مبارک کمال تابعداري سره مرتبه عبدیت چې کمال مراتب کړه او د ټولو مراتبونو اوچت مقام محبوبیت حاصل دون بعد رضی انسان سرفراز کی او د نبی علیہ السلام کامل تابعدار هغه د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شانتی دي. اولو العزم پیغمبران اوچت شخصیات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري ارزو کوي او که موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په زمانه کې ژوندې وي نو د نبی علیہ السلام تابعداري به کوله او عیسی علیہ السلام ژوندې د قیامت ته نږدې براکوزي هغه به د نبی علیہ السلام تابعداري کوي او د رسول الله مبارک سنت بخبلی او د امتیانو د نبی علیہ السلام په شانتي به منځ کوي قرآن به وایي. د نبی علیہ السلام د تابعداري د وجنه دا امت په ټولو امتونو کې غوره شو او په دې کې اکثر خلک جنتیان دي. د قیامت په ورځ به د نبی علیہ السلام د تابعداري په برکت سره د تمام امتونو نه مخکې د نبی علیہ السلام امتیان جنت ته ځي او ناز او نعمت به حاصلوي. نو لازمه ده چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احادیث او د نبی علیہ السلام شریعت لازم کو او د شریعت موافق اعمال اختیار کو. دویم چې شیخ اسماعیل صاحب سفارش کوي کم چې د حاجی عبدالحق صاحب د دوستانو نه دی. والسلام.